که ښځه تاسو د سیکس کولو لپاره نشئ راضي کولی نو دغه یو شی ورکړئ چې په خپله درته پرتوګ وغورځوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مې وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. کومې ښځې چې سیکس کولو ته زر نه راضي کېږي د دغو څو کارونو څخه ګټه واخلئ. هغه ښځې چې ډېرې په سیکس کولو کې ډېرې ناراضه کېږي او له هغه څخه سیکس څخه ډېره فایده نشي اخیستی او یا هم د سیکس څخه ډېر خوښوالی نه وي یعنې ډېرې نه راضي کېږي نو کولی شئ تاسو دغه یوه نسخه ورته استعمال کړئ او دغه څو کارونه نورو سره به څنګه وکړئ. لومړی کار، هر کله چې کور ته راتلئ د کور په اول ځل کې تاسو باید په میرمنه باندې سلام واچوئ. ځکه تر ټولو دغه ښه خبر ده چې باید لومړی تاسو په خپله میرمنې باندې سلام واچوئ. د سلام د ټولو غټه پیدا ده چې د میرمنې او ښځې ترمنځ په یو ځایوالي کې مینه او محبت نور هم زیاتېږي. دوهم، له هغه وروسته چې کله تاسو راغلئ د میرمنې د خوړو ډېر صفت کوئ. ځکه میرمنې د خپلو خوړو په پخولو باندې د خاوند د خولې څخه هغه خبرې واوري چې کومې دوی اورېدل غواړي، یعنې د هر څه یې باید تاسو صفت وکړئ. دریم، په مسکا خبرې کول، له میرمنې سره په ښه اندازه خبرې کول. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر کله دغه درې کاره تاسو وکړل نو تاسو کولی شئ د 20 یا هم تر 30 ګرامه پورې تاسو ممپلي یا پلي چې ورته وایي دا واخلئ. د جوړولو طریقه ده د دې نسخې چې لومړی به تاسو بوره واخلئ او دا په غوړو کې سره کړئ. کله مو چې بوره په غوړو کې سره کړه او دا اوبو په شان شول نو له هغه وروسته به تاسو دې ته دومره شوده ور واچوئ چې څومره تاسو یعنې د پلیو اندازه وي. کله مو چې دا ور واچوئ نو له هغه وروسته به تاسو پلي میده کړئ تر 40 یا هم تر 50 ګرامه پورې. چې څومره زیات پلي وي نو تاسو کولی شئ دا مکس کړئ او هغه ورسره میده کړئ او بیا یې پاخه کړئ. د دې څخه الوا جوړه کړئ چې کله د الوا شکل ځان ته غوره کړه نو تاسو دا راخیستلی شئ او په 2 کاشوغو سره میرمنې ته ورکولی شئ. 2 ساعته یا هم تر 3 ساعته مخکې د میرمنې ته دغه کاشوغې 2 کاشوغې الوا ورکړئ. یعنې مطلب دا چې هر ټیم تاسو دغه 2 کاشوغې الوا د پلیو ورکوئ نو باید یادونه وکړم چې تاسو هر ټیم باید میرمنې ته دغه په نهارې ورکړئ. په کومه شپه چې تاسو دغه سیکس کوئ نو باید میرمنې ته 2 ساعته یا هم 3 ساعته وروسته له ډوډۍ څخه چې کله میرمنې ډوډۍ وخوړله نو له هغه وروسته چې د شپې مین شو یا هم د شپې که تاسو چېرته په 8 بجو د شپې ډوډۍ خورئ نو تاسو باید 8 بجې ډوډۍ وخورئ او په 11 بجو میرمنې ته تاسو دغه الوا ورکړئ. چې کله مو دا الوا ورکړه نو بیا د 2 بجې د امتحان ورځ شپه وي او تاسو کولی شئ دغه نسخه د 2 بجو څخه هاخوا امتحان کړئ او وګورئ چې میرمن به په خپله در باندې راپاڅېدلې وي او د دې څخه به غوښتنه کوي چې ما سره نن معامله یا هم سیکس وکړه. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دغه ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.